ملا یعقوب مجاهد پر پاکستان اور بل که، نوموړي پاکستان ته اخطار ورکه او پر ضد یې هند ته د دوستۍ شو اړیکو او همکارۍ لاس ورکه. دا چې ملا یعقوب څنګه او ولې هند ته د دوستۍ لاس ورکه او پاکستان په څه باندې سوځېږي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مولوي یعقوب وایي له هند سره د سیاسي او نظامي اړیکو غوښتونکي یو. د ملي دفاع وزارت وایي له هند سره تر ډیپلوماټیکو اړیکو وروسته د دفاعي اړیکو غوښتونکي هم دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه له یوې هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې دوی د هند په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. د مولوي یعقوب په خبره دوی له هند سره په لومړي سر کې پراخې ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي او وروسته له دغه هیواد سره په نظامي برخه کې هم د اړیکو لرلو ته تیار دي. هغه همداراز زیاته کړې چې د هند پر مخ یې دروازې خلاصې دي او دغه هیواد دی کابل کې خپل سفارت پرانیزي. ترڅنګ یې له هند هم غوښتي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي. هغه ټینګار کړی چې پاکستان ته به د هند پر وړاندې له افغان خاورې د ګواښ جوړولو اجازه ورنه کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د غراز له امریکا سره هم د اړیکو پر څرنګوالي خبرې کړي دي او زیاتوي چې له امریکا سره د هر راز ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو غوښتونکي دي او له دغه هیواد هم غواړي چې د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د ملا یعقوب مجاهد د دغه څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.